السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو زه سمیع الله صافی یم او تاسو ته بیا هم د یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی. نو ګرانو ملګرو، نن غواړم تاسو ته په فیسبوک کې وښیم چې څنګه خوځنده عکس پورته کولی شو یا 3D عکس هم ورته ویلی شو. نو دغه طریقه غواړم تاسو ته نن په دغه ویډیو کې وښیم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښیم، که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ. نو راځو دغه ویډیو شروع کوو. نو لومړی سر کې موږ فیسبوک ته ضرورت لرو چې خپل فیسبوک باید تاسو انسټال وي او ویډیو مو پکې خلاص وي. نو راځم دغه فیسبوک خلاصوم. ګرانو ملګرو، کله چې فیسبوک خلاص کړه موږ باید یو آپشن فعاله کړو تر څو د ستونزې سره مخ نه شو. نو تاسو په دغه درې کرښې چې تاسو ګورئ په دې به تاسو کلیک وکړئ او ښکته به راشئ. دلته ګرانو ملګرو تاسو ته ښکاري چې سیټینګ، په دې سیټینګ به تاسو کلیک وکړئ او تاسو به بیا هم په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. په دې سیټینګ چې کله تاسو کلیک وکړو نو لږ صبر ورته وکړئ او بیا دلته ښکته راشئ. ګرانو دوستانو، دلته چې کله راغلی نو تاسو په میډیا باندې کلیک وکړئ. کله چې په میډیا کلیک وکړو نو تاسو به لږ ښکته راشئ. ګرانو ملګرو، کله چې ښکته راغلی نو تاسو ته دغلته لیکلي چې ریډیوس 3D فوټو موشن، دغه تاسو ته دلته لیکلی نو تاسو ته دغه علامه لومړی سر نه فعاله نه وي، یعنی د اکټیف نه وي، نو تاسو سره دا علامه داسې وي. نو تاسو دا علامه فعاله کړئ. ما تیار فعال کړی و نو تاسو ته بیا هم وښودو، تاسو دې څخه فعاله کړئ. کله چې دې څخه دغه فعال شو ګرانو ملګرو، بیرته موږ شاته ځو او خپل صفحې ته بیرته راځو. دلته او په عکسونو ځای باندې کلیک کوو تر څو یو عکس موږ پورته کړو په خوځنده ډول. نو تاسو به یو عکس ورته انتخاب کړئ خپل موبایل نه چې هر عکس انتخابوئ. زه دلته یو عکس انتخابوم. ما دغه عکس انتخاب کړو. ګرانو ملګرو، تاسو وګورئ چې کله ما دغه عکس انتخاب کړ دغه فیسبوک کې دغه نور اپشنونه هم اضافه شوي 3D سره. تاسو کولی شئ دې نه هم استفاده وکړئ، خو زموږ چې کوم یو کار هغه غواړو وکړو. نو دغلته 3D تاسو ته لیکلي ګرانو ملګرو، دا 3D دی، په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې به تاسو کلیک وکړئ، لږ صبر به ورته وکړئ. دا زموږ سره 3D کېږي، یعنې خوځنده کېږي. دغه عکس مونږ سره 3D شو او تاسو کولی شئ دغه مینو د دې څخه لرې کړئ. اوس که چېرته مونږ موبایل وخوځو ګرانو ملګرو نو مونږ سره عکس هم خوځېږي. که مونږ موبایل هر څومره وخوځو نو عکس مونږ سره هم خوځېږي. نو کولی شئ تاسو یو عکس دغسې جوړ کړئ، خوځنده یې جوړ کړئ. که چېرته تاسو په مخکې داسې عکسونه راغلي د موبایل یا د چا خپل عکس جوړ کړی وي، کله چې ته فیسبوک پسې پورته کړې نو دا عکس داسې وخوځېږي، ته وایې چې دا عکس څنګه خوځېږي. او نو دغه عکس چې دی دې ته خوځنده عکس ویل کېږي، 3D عکس ورته ویل کېږي. او په فیسبوک کولی شئ دغه افیکټ داسې اپلای کړئ. نو ډېر په اسانۍ او سادې طریقې سره کېږي. نو تاسو کولی شئ وروسته د دې څخه پوسټ وکړئ، او که کومه لیکنه هم کوئ نو په دې عکس دلته لیکنه هم کولی شئ. او په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې دغه عکس تاسو پوسټ کړئ او خوځنده ډول سره. نو ګرانو ملګرو، زموږ ویډیو چې دا نننۍ همدومره وه چې په فیسبوک کې څنګه کولی شو خوځنده عکس پورته کوو. نو که چېرته مو دغه ویډیو خوښ شوي نو لایک مه هېروئ. او که تاسو چېرته زموږ نوي دغه چینل ته نوي راغلی یاستئ او لومړی ویډیو مو ده نو دغه چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته زر ورسېږي او زموږ معلومات څخه ژر باخبر شئ. نو نننۍ ویډیو همدومره ملګرو، تر بلې ویډیو ښې چارې، د الله امان.